سره په خپل دوه کتابونه سته، یو طبقات الشافعي الكبرى ورته وایي، شپږ جلدونو کې کتاب ده، بل کتاب د ما سره ده په دوه جلدونو کې فتاوا د امام سبوکي ورته وایي، د فتوا ورکړې د جواز ده. بیا څوک در پاتې شول خو همدغه د دنیا خلک دي که نه. ګورئ عوامو داسې خیال ونه کوئ، بیا درته وایم قسم په الله باندې چې دا د دنیا په سر، یعنې که د دنیا د سر نه هغه لولې علما درته راټول کړي لکه غلبیل کې چې هغه واچوي او هغه غټ غټ شیان د غلبیل یو طرف ته راځي، قسم په الله باندې چې دا د دنیا هغه علما دي چې دنیا کې داسې چڼونو پسې وګرځېږي او راچڼ یې کړي، د دنیا په سطحه دغه علما دي چې ټوله اسلامي دنیا ته مقلدینو او غیر مقلدینو ته منظور دي، هغه دغه خلک دي. نو دا ټول امام شافعي صاحب د مذهب علما دي، دوی په دې باندې فتوا ورکوي وایي مولود جایز د خپل امام سبوکي رحمت الله علیه به کوو. دا بله خبره شوله چې ډېر راباندې وګڼل شي. علامه ابن خلقان ورته وایي په دنیا کې یو عالم تېر شوی ابن خلقان، دا په اسلامي تاریخ کې یو لوی تاریخ ده. وفیات الاعیان ورته وایي مشهور تاریخ ده، داسې د خلکو په مابین کې د علماو په مابین کې تاریخ په ابن خلقان باندې مشهور ده. دغه کې هم ډېر تحقیق کړی ده، مولود یې په محاسنو کې راوړی. دا دی بل یوسف بن اسماعیل النبهانی البیروتی الشافعي، دی د بیروتو د لبنان یو عالم تېر شوی، د امام شافعي صاحب د مذهب سړی ده، ډېر لوی سړی ده. د ډېر کتابونه د ما سره شته، یو کتاب یې جوړ کړی جواهر البحار فی فضائل النبي المختار. د نبی علیه السلام په مناقبو کې 4 جلدونو کې کتاب پیدا کړی، منصبانو ضرور دا کتاب پیدا کړي. 4 جلدونو کې کتاب د اوس ارزانه پیدا کېږي، مقتدیان دې څه په خاطر باندې وایخلئ. جواهر البحار فی فضائل النبي المختار، په دې کتاب کې دومره تحقیق کړی د مولود په باره کې. بل کتاب ته جوړ کړی الحجة الله علی العالمین یا جامع المعجزات، هلته هم ډېر اوږد تحقیق کړی. نو دا دوه کتابونه دي کې د مولود په باره کې ډېر اوږد تحقیق کړی. امام شافعي صاحب د مذهب لوی عالم ده. یو کتاب یې ډېر بل مفید کتاب د ملایانو پیدا یې کوي، اوس کابل کې چاپ شوی، یو مطبعي والا زما ملګری ده، دا بیروت نه چې راغی نو ما ورته دا به ضرور چاپوي، ځکه ملایان هغه بیروتۍ نه شي اخیستی، قیمته وي، نو هغه دلته به یې چاپ کړي. حاجي صاحب سردار خان ورته وایي دغه زمانو دا کتاب چاپ کړی شواهد الحق فی الاستغاثة بسید الحق، یو جون کې کتاب د 200 روپۍ قیمت ده. دا هم ډېر مفید کتاب ده، د دې باطلو خلکو مولا په دې کتاب باندې ماتېږي، پیدا یې کوي ضرور. بل په دنیا کې دغه یوسف بن اسماعیل النبهانی البیروتی الشافعي دم فتوا ورکړې. بل په دنیا کې یو سړی د ابو زرعی العراقي ورته وایي، دا عراقی ده، د امام شافعي صاحب د مذهب سړی ده. قسم په الله بیا درته وایم په دنیا کې هغه خلک چې 100,000 احادیث یې یاد وو، 100,000 احادیث چې حفاظ د دنیا ورته وایي، دا د ګوتو په شمار خلک دي. داسې خلک په دنیا کې چې 100,000 احادیث یې یاد وي، متنن و سندن و روایتن، داسې علما په دنیا کې د ګوتو په شمار باندې خلک دي. یو له هغې نه علامه ولی الدین ابو زرعی العراقي ورته وایي، ولی الدین ابو زرعی العراقي د ده پلار هم لوی محدث ده، پلار هم لږه خلکو نه ده چې د ګوتو په شمار باندې ده. مشهور کتاب یې د علماو ته معلوم ده، حمل الأسفار المغني عن حمل الأسفار في الأسفار على ما في الأحياء من الأخبار. د دغه زوی علامه ولی الدین ابي زرعی العراقي وایي مولود په اسلام کې جایز ده، بالکل جواز لري، جایز ده، شرعاً هېڅ خبره نشته. څوک چې کوي الله ورته ثواب ورکوي. همدومره د امام شافعي صاحب د مذهب علما بس دا د دنیا په سطحه خلک دي، خبر دی یې په دې باندې. په شافعیانو کې نه د دنیا په سطحه باندې چندسري علما دي. د هغو فتوا مې درته رانقل کړي، هسې ما او تا او خبره مې رانقل کولی بیا به ډېر وخت وڅو. راځئ مونږ به احنافو ته ورسو، زمونږ احنافو کې هم ډېر زمریان شته، احنافو علماو ته به ورسو چې احناف علما په دې باره کې څه وایي. د نن زمانې تقریبا 20 مړ ده، ممکن مړ وي، الله دې ورباندې رحم وکړي. ملایانو ته معلوم ده تفسیر منیر چې جوړ کړی امام وهبت الزحیلی، تفسیر منیر لوی تفسیر د 11 جلدونو کې د یو کتاب جوړ کړی، د دې کتاب نوم یې تفسیر منیر. بل کتاب په فقه حنفي کې مشهور کتاب ده، فقه اسلامي و ادلته. تاسو هم دغه ملایانو ته قسم ورکئ، یا هغه ملایانو ته چې تاسو ته وایي مولود نشته، قسم ورته ورکئ که ته رښتیا ملای فقه حنفي چې څو فقه اسلامي و ادلته. د یو وړکی کتاب جوړ کړی فتاوای العصر، پوښتنه چا تېر نه کړې وایي مولود په اسلام کې څرنګه ده، جایز ده که ناجایز. دغه امام وهبت الزحیلی فتوا ورکړې وایي ثواب لري،
جایز ده ولې ناجایزه ده مونږ خو څه پکې ګړیږو نه مونږ د رسول الله سلام سیرت وایي خلکو ته ولې ناروا ده دا د امام زحیلي رایه ده د سره وایي مولانو بیا چېرته بیا داسې نه چې بیا مونږ ته ټلیفونونه راکوئ کم کتاب کې وو څنګه وو دا امام زحیلي مشهور تفسیر منیر ده په 11 جلدونو کې دا د دنیا په سطحه باندې تفسیر مشهور تفسیر د لوی عالم ده د فتوا د جواز ورکړي خلک کله خبر کوي وایي د دیوبند علما د مولود سره مخالف دروغ وایي کتابونه نه دي کتلي د دیوبند فتوا به درته نقل کوم په دیوبند کې یو عالم ده علامه خلیل احمد سهارنپوري ورته وایي دغه عالم په ابو داود باندې شرح کړي په اول 14 جلدونو کې ده بذل المجهود على سنن ابي داود زما سره صدا کتاب دا لوی عالم د احنافو کې په ابو داود باندې اوس په دنیا کې چې شرح موجودیږي دوه دي یو عون المعبود ده او یو دنه بذل المجهود ده دا دوه دنه لوی شرح د دې نور غټي نسته یو د منګه حنفي مذهب عالم ده علامه خلیل احمد سهارنپوري هندوستانی ده ګوري مسلمانانو د دیوبند علماو ته د مکې مکرمې علماو خط ورولېږي ګوري د مکې مکرمې علماو هندوستان دیوبند ته خط ورولېږي وایي تاسې دا مولود ولې نه منئ هلته یو څوک احمد رضا بریلوي ورته ویلې تاسې به یې نوم اورېدلی بریلوي مکې مکرمې ته تللي د دیوبند د علماو ډېر غیبت ورته کړي بدې پسې ویلي ول بیا د مکې علماو دیوبند ته خط ورولېږي وایي تاسې دا مولود ولې نه منئ څه شی دي په دې کې بعضې نورې سوالونه یې مور لېږلي بیا د ټول دیوبند په اتفاق باندې د ټول دیوبند دا لوی زمریان لوی احنافو محدثینو فقها دوی ته یې ویلې وایي دوی ټولو په خپله مشوره باندې خلیل احمد سهارنپوري رحمت الله علیه ته امر وکړ چې ته دا جوابونه بیرته ورته رد کړه جوابونه بیرته ور ولېږه یو کتاب جوړ کړه بیا د کتاب جوړ کړ یوه سوال په هغې کې دا و چې مولود په اسلام کې څنګه ده د بیرته کتاب جوړ کړ المهند على المفند ډېر مفید کتاب ده المهند هندۍ توره مهند هندۍ توره على المفند په دروغجن باندې هغه څوک چې دروغ وایي نو د هغه په غاړه باندې د هندۍ توره ولګېږي مردار دي سي نو دغه کتاب المهند على المفند په دې کتاب کې د دیوبند عقیده دا ده د دیوبند على العمومي فتوا دا ده په دې کتاب کې ولیکل هغه مولود چې د الله ذکر د رسول الله سلام سیرت د رسول الله سلام د صحابه او سیرت پکې وي دا په اسلام کې جایز ده چا ویلي ناجایز ده دا د سره یاد ساتئ یاله عوام ورونو مسلمانانو ورونو دا دیوبند فتوا ده د دیوبند لوی عالم لوی شیخ الحدیث د دیوبند هغه علامه احمد علي السهارنپوري په بخاري باندې حواشي لري علما یې پیژني احمد علي السهارنپوري د دې دواړو دا فتوا په دې کتاب المهند على المفند کتاب کې په عربي ژبه باندې ده وی ګوري عوامو درته علما ورونو څه به درته پته به درته ولګېږي څه حکم ده پکې په موږ احنافو کې علامه مفتي شفیع صاحب د دې علماو نه پوښتنه وکړئ تاسې خو به م اورېدلي وي اکثره علما دي موږ په افغانستان کې چې حوالې کوي قرآن ترجمې کوي په تفسیر معارف القرآن باندې حوالې ورکوي اورېدلی مو د نوم که نه تفسیر معارف القرآن خو عوام ورونو دغه تفسیر معارف القرآن چې چا جوړ کړی علامه مفتي شفیع ورته وایي دا په دیوبند کې لوی عالم درته وایي ډېر کتابونه لري یو کتاب یې جوړ کړی جواهر الفقه په دې کې مستقل یوه رساله په دې خاطر باندې ده هغه لیکلي چې دغه مولود چې ذکر ورکوي دا جایز ده هغه مولود چې ګډېدا یې ورکوي هغه ناجایز ده نو د موږ مولود کې خو ګډېدا نشته ده ولې تاسې د موږ په مولود باندې رد کوئ دا مفتي شفیع رحمت الله علیه په دنیا کې یو لوی عالم ده د جواهر الفقه کې کتاب د وی ګورئ په هندوستان کې لوی عالم ده شیخ الهند ورته وایي شیخ الهند معنا د ټول هندوستان عالم علامه محمود حسن دیوبندي د فتوا علامه مفتي شفیع صاحب را نقل کړې د دواړو یوه فتوا ده چې هغه مولود چې د الله ذکر یې ورکړي صحیح احادیث پکې بیانېږي د رسول الله سیرت ورکې بیانېږي بلکل جواز لري د هېڅ خبره نشته ده زمونږ د احنافو د مذهب یو تفسیر ده اگر چې ضعیف ده پروا نه کوي تفسیر روح البیان ورته وایي په هغه کې هم لیکلي دي مولود جایز ده عوام ورونو مسلمانانو علماو نه پوښتنه وکړئ تفسیر مع روح البیان د هر عالم سره نسته په هغې کې د مولود فتوا ورکړي د جواز فتوا یې ورکړې ده بلکل جواز لري د موږ په احنافو کې علامه
علي بن سلطان، محمد القاري الهروي،